بله ورځ چې په کوهاټ کې چې په دې کوم جومات کې د اجړاګان ګډېدل که نه، هغې اجړاګانو یو ویډیو هم کړی وه چې یاره موږ دغه جومات کې نه یو ګډ شوي، چونکې موږ په یوه حجره کې ګډ شوي وو او دا خلکو یې ایډیټ کړی دی، دغه ویډیو چې دی ایډیټ کړې ده او دغه خلک پکې وایي چې یاره دغه اجړاګان چې یاره موږ د جومات نه سیټ لو. په دې جومات او د حجره کې یو ګلی لار هم وه. ملګرو هغې کسانو خپله ویډیو وکړه، کومو خلکو چې هغه اجړاګان راوستي وو په خپله حجره کې ګډول، هغې خلکو دغه انټرویو ورکړه چې یاره وګورئ دغه جومات دی، جومات سیډ لري او دا حجره ده. هغه جومات چې و هغه دننه به د حجره کې و او د هغې جومات مخې ته چې دی دغه اجړاګان ګډ شوي دي. نو قسم په خدای چې الله په موږ د قهر نه راوری که نه نو سوکړه خیر دی. ولې چې بارانونه نه کېږي، 2-3 پېرې زلزلې هم وشوې. دا د دغې خلکو د لاسه. داسې ډېر زموږ مسلمانان وروڼه دي په خپلو ګناهونو کې چې دی مبتلا دي. تاسو وګورئ که نه چې د الله کلامونه به په دغې مسجد کې پراته وو، په دغې کې 15 وخته مونځ کېږي او د دغې مخې ته چې دی نو اجړاګان ګډول. نعوذ بالله. نو هغې اجړاګانو نه هم زه وایم چې الله یې تباه و برباد کړه. تاسو چې خپله دغې ځای له راغلي وئ نو تاسو به پخپله حیران شوي وئ چې یاره دې ځای کې موږ دغه پروګرام نه کوو. بیا د کوواټ دغې خلکو له وایم چې یاره دغې خلکو چې دی نو دغه ویډیو کوله او دغه خلک چې دی نو په دغې ځای کې اجړاګان ګډوي. ده کې دونه سړیتوب بد وي کې دونه چې یاره په جومات په لاره چې تېرېږي که نه نو په هغې به په تیز اواز خبرې نه کوي، چونکې په هدیره کې چې ګرځي که نه نو خپیال به ګرځي. او دغه خلک چې دی که نه نو نعوذ بالله چې یاره دغو دننه په جومات کې چې دی نو اجړاګان ګډوي. ملګرو دغه زموږ ماته ګوډه ویډیو ده، که موږ نه څه غلطیانې شوي موږ د نه بخښنه غواړو. خپل خوږ ورور احسان ورکړي. اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.